السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د هوم الکتریکل اپلاینسو د یونټ په رابطه باندې ده. یعنی دوستانو هغه برقي وسایل چې موږ په کورونو کې د دې څخه استفاده کوو چې دغه برقي وسایل په حسات ورځ هفته او میاشت کې څو یونټه انرژي مصرفوي. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو انرژي مصرف میټرو ته. عموما انرژي مصرف میټرې په دوه ډوله دي چې اول ډیجیټل انرژي مصرف میټر او دوهم ډیسکټاپ انلاک انرژي مصرف میټر. ډیجیټل انرژي مصرف میټر هغه دی چې د انسو په واسطه باندې دا د یونټ محاسبه کوي او په دې کې دوه عدد کوچني لیډونه لګېدلي د بلینکینګ دپاره. شین لیډ چې دی دوستانو دا د پاور د آن لپاره دی او سور لیډ چې تاسې ورته دوستانو دې ته د شپې لخوا وګورئ کله چې په دې باندې لوډ کم وي نو دا په خلاره اف او آن کیږي. کله چې په دې باندې لوډ زیات وي نو دا ډېر په تیزۍ سره دوستانو بلینکینګ کوي، لګیږي او بندیږي. نو کله چې دا بلینکینګ دا د سور لیډ 2200 کرته دوستانو دا ولګیږي او بند شي نو په دې سره یو یونټ کمپلیټیږي. او په بعضې ډیجیټل مصرف میټرو کې چې کله 1000 کرته دوستانو دا بند او آن شي نو دا یو یونټ مصرف کوي. او راځو دوستانو دوهم ډیسکټاپ انرژي انلاک میټر ته چې دا کې دوستانو یوه تاوه لګېدلې ده. کله چې دا تاوه په دې باندې یوه علامه لګېدلې په دې تاوې باندې او کله چې دغه ډیسکټاپ انلاک انرژي مصرف میټر د دې تاوه 600 دورې وخوري نو د دې سره یو یونټ انرژي مصرف پوره کیږي. راځو د یونټ فارمول ته. یونټ مساوي کیږي KWH چې د H معنا ده هاور سات او د W معنا دا واټ او د K معنا دا کیلو. نو یو کیلو واټ انرژي مصرف میټر مساوي کیږي د یو یونټ انرژي مصرف میټر سره. نو راځو د کورونو برقي وسایلو ته چې څو یونټه انرژي مصرفوي په ساعت ورځ هفته او میاشت کې. مثلا دوستانو زمونږ سره یو سیلینګ فین دی، یو چتي پکې دی چې د دې واټ 80 واټه دی. نو مونږ دوستانو چې کله دا معلوموو چې فی ساعت د دې څومره مصرف دی نو یو کیلو واټ دا مساوي کیږي د 1000 واټ سره. نو کله چې مونږ د چتي پکې واټ کیلو واټ ته بدلو نو 80 واټه دا تقسیموو په 1000 واټه باندې نو دا 80 واټه چتي پکې کیلو واټ مساوي کیږي د 0.08 کیلو واټه سره. نو دوستانو عموما په کور کې یو پکې نه وي، یو وي، دوه وي، درې وي. مثلا دوستانو زموږ سره 3 عدده چتي پکې دي او 3 واړه 80 واټه دي نو د دې کیلو واټ مساوي کیږي د یو پکې 0.08 کیلو واټه سره. نو دا 0.08 کیلو واټه ضربو په 3 کې نو د 3 پکو کیلو واټ مساوي کیږي د 0.40 کیلو واټه سره. بیا دوستانو موږ 0.40 کیلو واټه نو 3 واړه پکې موږ په ورځ کې 12 ساعته چلوو. نو دوستانو دا په 1200 کې ضربو نو موږ ته په لاس باندې راځي 2.88 کیلو واټه مساوي کیږي د 2.88 یونټه سره. دوستانو بیا په میاشت کې موږ 10 ورځې لرو نو 2.88 یونټه دا ضربو په 10 کې په 10 ورځو کې نو موږ ته په لاس باندې راځي 86.4 یونټه. نو زموږ د 3 پکو یونټه مصرف په میاشت کې مساوي کیږي د 86.4 یونټه سره. دوهم راځو دوستانو الکتریکل ایرون ته یعنی برقي اوتو ته. زموږ سره یو عدد اوتو دی چې دا 1000 واټه دی. نو چې کله موږ 1000 واټه اوتو دا اړوو بدلوو کیلو واټ ته نو 1000 دوستانو دا تقسیموو په 1000 باندې نو د 1000 واټه ایسري یا اوتو د دې کیلو واټ مساوي کیږي د 1 کیلو واټه سره. بیا دوستانو په هفته کې موږ د دې څخه نیم ساعت استفاده کوو. 1 کیلو واټ
دا ضرب په 0.5 کې نو د 1 کیلو واټ اسری مصرف مساوي کیږي د 0.5 یونټ سره. بیا په میاشت کې مونږه شپږ کرته نیم ساعت د دې څخه استفاده کوو نو 0.5 دا ضرب په شپږو کې نو د اوتو مصرف مساوي کیږي په میاشت کې د 3.5 یونټ سره. راځو ریفریجریټر یا فرج ته چې زمونږ سره 250 واټه فرج دی غواړو موږ د دې کیلو واټ معلوم کو نو 250 واټه تقسیموو په 1000 واټه باندې نو د 250 واټه فرج یا ریفریجریټر د کیلو واټ مساوي کیږي د 0.25 کیلو واټ سره. بیا دوستانو مونږه د دې نه په ورځ کې 14 ساعته استفاده کوو نو دوستانو 0.25 دا ضرب په 1400 کې نو د دې 250 واټه ریفریجریټر یونټ مساوي کیږي د 4 یونټ سره. بیا دوستانو مونږ 10 ورځې د دې څخه استفاده کوو نو 4 ضرب په 150 کې نو د دې یونټ مساوي کیږي 120 یونټو سره. راځو دوستانو واشنګ ماشین ته. زمونږ سره یو د واشنګ ماشین موټر دی چې د دې واټ دی 200 واټه. اول دوستانو دا کنورټ کوو کیلو واټ ته. 200 واټه دا تقسیموو په 1000 واټه باندې نو د دې کیلو واټ مساوي کیږي 0.2 کیلو واټه سره. بیا دوستانو موږ د دې نه په ورځ کې 2 ساعته استفاده کوو نو 0.2 کیلو واټه دا ضرب په 2 کې د دې یونټ مساوي کیږي د 0.4 یونټ سره. او په میاشت کې د دې واشنګ ماشین څخه مونږه 15 ساعته استفاده کوو نو 0.4 دا ضرب په 15 کې نو د دې واشنګ ماشین د 150 یونټ مصرف مساوي کیږي د 20 یونټه مصرف سره. راځو دوستانو ایر کنډیشن ته. یو ټن ایر کنډیشن د 1200 واټه نه نیولې تر 1400 واټه پورې وي او یو نیم ټن ایر کنډیشن د دې واټ مساوي کیږي د 1300 نه نیولې تر 400 واټه پورې. مثلا زمونږه یو ایر کنډیشن دی چې د دې واټ دی 200 واټه نو اول دوستانو 200 واټه دا بدلو کنورټ کوو کیلو واټ ته نو 200 واټه دا تقسیموو په 1000 واټه باندې نو د دې کیلو واټ مساوي کیږي 2.2 کیلو واټه سره. بیا دوستانو د دې څخه موږ په ورځ کې 6 ساعته استفاده کوو نو 2.2 کیلو واټه دا ضرب په 6 ساعتونو کې نو د دې یونټ مساوي کیږي د 14.2 یونټ سره. 14.2 یونټه دوستانو په میاشت کې موږ د دې څخه 10 ورځې استفاده کوو دا ضرب په 150 کې یعنی 14.2 دا ضرب په 150 ورځو کې نو د دې ټوټل یونټ په میاشت کې دوستانو مساوي کیږي د 390 یونټ سره. راځو دوستانو واټر پمپ ته. زمونږ سره یو واټر پمپ دی چې د دې واټ دی 1400 واټه. اول دوستانو مونږه دا کنورټ کوو کیلو واټ ته نو 1400 واټه دا تقسیموو په 1000 واټه باندې نو د 1400 واټه کیلو واټ مساوي کیږي د 1.3 کیلو واټه سره. بیا دوستانو موږ د دې څخه استفاده کوو د دې څخه په ورځ کې صرف 20 منټه نو 20 منټه دوستانو دا رالو او په شپېتو باندې تقسیموو چې زموږ ساعت 60 منټه دی نو د دې کیلو واټ مساوي کیږي 0.33 کیلو واټه سره. د دې څخه وروسته د واټر پمپ کیلو واټ رالو چې 1.3 دی دا ضرب په 0.3 کې نو دوستانو د دې یونټ مساوي کیږي 0.4 سره. بیا دوستانو مونږه په میاشت کې 10 ورځې لرو چې 10 کرته دا لګوو نو دوستانو 0.4 دا ضرب په 150 کې نو د دې یونټ مساوي کیږي د میاشتې 14 یونټ سره. اخیری راځو مایکرو ایون ته چې د دې واټونه مختلف دي دا 850 واټه نه نیولې تر 1.5 واټه پورې د دې واټونه دي. مثلا دوستانو زمونږ سره 1.5 واټه یو عدد مایکرو ایون دی
نو دوستانو اول د دې واټ کنورټ کوو کیلو واټ ته، نو 1.5 دا تقسیموو په 1000 واټه باندې، نو د دې کیلو واټ مساوي کیږي د 1.5 کیلو واټه سره. بیا دوستانو مونږه د دې څخه په ورځ کې 10 منټه استفاده کوو، نو 10 تقسیموو په 80 باندې په ساعت باندې چې د ساعت منټونه دي، نو د دې کیلو واټ یونټ مساوي کیږي د 0.25 یونټه سره. او په میاشت کې مونږ د دې څخه 10 ورځې استفاده کوو، نو 0.25 یونټه دا ضربوو په 10 کې، نو د دې یونټ مساوي کیږي د میاشتې د 0.5 یونټه سره، یعنی 1.5 یونټو سره. د دې ټولو برقي سامان آلاتو د یونټو معلومولو څخه وروسته دوستانو تاسې کولی شئ د ټولو مجموعې راوالی او دا سره جمع کوئ او د دې ټوټل مجموعه یونټ دوستانو دا راوباسئ. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل پخپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ ترڅو ماته انرژي راکړي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.